السلام علیکم دوستانو، جهان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نو غواړم په نننۍ ویډیو کې ستاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن وښایم چې د هغې په واسطه به ستاسو د فیسبوک انبای او انټرنیټ او فیسبوک انبای زر نه خلاصیږي. نو ستاسو موبایل کې زیاتره داسې اپلیکیشنونه انسټال وي چې تاسو د هغې څخه ګټه نه اخلئ او تاسو څخه د انټرنیټ انبای کته کوي. نو څنګه کولی شو چې هغه اپلیکیشنونه چې موږ هغې کې کار نه لرو هغه څنګه بند کړو. نو د هغې لپاره به تاسو ته زه نن یو اپلیکیشن ښایم چې هغه دی ډیټا آی په نوم. تاسو په خپل موبایل کې ډیټا آی په نوم یو اپلیکیشن دی د پلی سټور څخه به انسټال کړئ او ما اوس دلته انسټال کړی دی. زه تاسو دا خلاصوم، تاسو به دا انسټال کړئ. نو په دې کې تاسو هغه پروګرامونه هغه اپلیکیشنونه چې تاسو هغې سره کار نه لرئ چې نیټ یې وکاروئ نو تاسو دلته بندولی شئ. نو دا لومړی چې وي تاسو کله دا خلاص کړئ دا دلته آف وي. کله چې دا آف وي تاسو به دا آن کړئ. کله مو آن کړو اوکې باندې به کلیک وکړئ او کنټرول ته به راشئ. کنټرول کې ګورئ ما سره یو پروګرام هم اوپن نشته. نو اوس زما د انټرنیټ انبای چې د هغه نه خلاصیږي، هیڅ یو پروګرام ما څخه د نیټ انبای نه وهي. نو زه دلته ځینې پروګرامونه خلاصوم. لازم مثال زه فیسبوک خلاصوم چې ما څخه د یوازې فیسبوک انبای کټ کوي او یوټیوب دې راڅخه کټ کوي. ګورئ لیټ فیسبوک چې دی دا ما غیر فعال کړ دی. زه تاسو لپاره اوس دلته لیټ فیسبوک خلاصوم، هغه به نه خلاصیږي. لیټ فیسبوک دا ده، دلته تاسو ته میسیج درکوي ځکه دا ما بند کړی دی چې let data access is currently off, do you want to turn it on. دا دلته میسیج راغی چې تاسو دغه پروګرام چې دی دا بند کړی دی. تاسو غواړئ چې دغه اوپن شي، که چېرته نو باندې کلیک وکړم بیا نه خلاصیږي. که یس پر 10 منټ یوازې د 10 منټو لپاره کار پکې کوم او بیا بندوم او دا بیا په خپله بندېږي. 10 منټه کار چې پکې وکړي خپله بیرته بند شي او یس په دې معنی چې هو فعال دی شي دغه اپلیکیشن. نو زه دې باندې یس پر 10 منټ باندې کلیک کوم نو دا به د 10 دقیقو لپاره خلاص وي. ګورئ خلاصیږي. نو لپاره او زه دلته بل اپلیکیشن ته راځم او ټرانسلیټ ته راځم. ټرانسلیټ باندې کلیک کوم. ګورئ دا به یو کوم چې شی چې زه ورته لیکم هغه به نه ټرانسلیټ کوي. دلته اوس زه په نو باندې کلیک کوم. یس خو تاسو ویل ډونټ شو اګین دا باندې اوکې باندې کلیک کوم. ګورئ دلته پاست انګلیش باندې ورته لیکم. فرض مثال دا به پښتو ته نه ژباړي. تاسو ګورئ زما د نیټ انبای سپیډ چې دی هغه صفر دی ځکه چې زه اوس د نور پروګرامونو څخه ګټه نه اخلم. که چېرته فیسبوک ته داخل شم یا بل پروګرام ته چې هغه ما خلاص کړی وي نو بیا به زما څخه انبای کټ کوي. ګورئ نه یې ترجمه کوي. اوس زه دغه ټرانسلیټ دلته په ډیټا آی کې خلاصوم. زه دلته راځم کنټرول ته او ټرانسلیټ چې دی دغه دلته ما بند کړی دی او دا ان کوم. ان کړ. اوس راځم ټرانسلیټ ته. دلته زه اوس هماغه ورته لیکم ګورئ ښه منع کړه. نو دوستانو د اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې د خپل د فیسبوک او انټرنیټ انبای راکمې کړئ او تاسو د دې په واسطه کولی شئ هغه پروګرامونه هغه اپلیکیشنونه چې تاسو هغه کې کار نه لرئ چې وایي کاروئ نو تاسو د دې په واسطه هغه بندولی شئ او ستاسو د فیسبوک او انټرنیټ انبای چې دی دا به ډېر کار کوي ستاسو لپاره. نو دوستانو دغه ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل